د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړوم د کندوز رادیو د دې سات مهمه او وروستۍ خبرونه ته. نن یک شنبه د لړم یا عقرب شپږمه نیټه ده چې د 2023 کال د اکتوبر له 28مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړۍ درته ز عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. لوګر کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت یو مجهز کتابتون پرانیستل شو. تیره میاشت کې په ټول هیواد کې نږدې 145,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. پنجشیر کې د کچالو حاصلاتو 10% زیات شوي او پر ایران د اسرائیلو نمایشي برید تهران د ځوابي برید ګواښ کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. لوګر کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت یو مجهز کتابتون پرانیستل شو. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دارالعلوم مرکز المدارس دینی مدرسه د 2 میلیون افغانیو په لګښت یو مجهز کتابتون پرانیستل شوی دی. د یاد ریاست ویان محمد شاپور عرب ویلي چې په دې کتابتون کې 2000 ټوکه دینی او معلوماتي کتابونه ځای پر ځای شوي چې د زده کوونکو او دینی عالمانو لپاره یو ارزښتناکه سرچینه ده. عرب زیاته کړې ده چې د دې کتابتون د پرانیستلو موخه د کتاب لوستنې دود پراخول او په ټولنه کې د مطالعې اهمیت عامول دي چې د دې لارې به د زده کوونکو پوهنې کچه نور هم لوړه شي. تیره میاشت کې په ټول هیواد کې نږدې 145,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د تلې په میاشت کې لسګونه زره برېښنایي پیژندپاڼو د ویشل کېدو خبر ورکړی دی. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان 1403 کال په تلې میاشت کې د ټول هیواد په کچه برېښنایي پیژندپاڼو او آسان خدمت 28 څانګو له لارې 144,840 هیوادوالو د پیژندپاڼې ویشلې دي. پنجشیر کې د کچالو حاصلاتو 10% زیات شوی. د پنجشیر ولایت د کرنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکړی دی. د پنجشیر د کرنې او ولګولو مالدارۍ رئیس قاری فضل الله دیوبند ویلي چې تیر کال په دې ولایت کې د کچالو حاصلاتو 8290 میټریک ټنو، خو سږکال دا شمېر 9850 میټریک ټنو ته رسېدلی چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. او وروستۍ خبر دا چې پر ایران د اسرائیلو نمایشي برید تهران د ځوابي برید ګواښ کړی. صهیونیستي رژیم ځینو مخالفو ګوندونو پر تهران د اسرائیلو برید نمایشي بللی او ویلي دي چې د تمې خلاف دغه برید ډیر کمزوری و. ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د اسرائیلو برید د تمامي ارضیت نقض بللی. ګواښ کړی چې د نړیوال قانون سره به سم دغه برید غچ واخلي. د ایران پوځ دغه برید کې د خپلو 2 تنو پوځیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا د دې محل خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله مو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.